السلام علیکم، سلامونه مینوالو. نجیب یم، تاسو په خیر یاست؟ قافله د کچې د ډاکوګانو خلاف دا د تیاره ده، روا دوا ده. دا وخت د کسټم د بلالي کسټم صدای تیریږو. دولت افغان دغه دی ناست دی. سلامونه مینوالو، یو جان مننه. مینوالو، نجیب یم، یو جان مننه. ما ته برګه راکړې ده تر قیامته ستاسې خاص تر کمانډران اکید مامول که په لشکي وو که د اوسپنې د ګرد د مور شي دی بس نن ما ته پرده راکړه بس الله مې ونازه پرده داسې انشاءالله داسې عزت وسو داسې قافله راغلې ده چې په صحیح معنا دغه اصل کې دی شاته خو داسې خیلې ګرځي و شاته دا وخت دا د موږ روان یو دغه تیریږو د خیره. دا یو دغه د دې کور ودان چې هغه دی وای تیریږو. نو دغه یو موږ روان سولو د خیره قافله. زه اوس تاسو ته لمحه به لمحه د ښکاره کوم. نه یاره دولت افغان زما په ذهن کې یو شی راګرځي نه چې د اکثره خلک داسې خبره کوي چې پښتون خو باچا خان نه کوي، یو صمد خان نه کوي، یو دولت حاجي بیا ګوره چې پکې رایله سوی دی اوس د پښتون یو کوي. دا زموږ حوصله راختموي که څه وجه کېدای شي؟ پښتنو کې نو فرق دی. پښتنو کې نو فرق دی. ما توپکماران پرې یو ځای کړي او کمانډران مې سره پرې یو ځای کړي په کلا عبدالله کې چې په کلا عبدالله کې څه ځای خیلی دی دا ګرد ما پرې یو ځای کړي. زه چیلنج کوم دی پرې یو ځای سره کښېنئ. موږ په ګلستان کې زموږ خویندې زموږ میندې زموږ څو ورندارګانې کونډې سوي دي. ما نن که سیګی دی که شمشوزی دی که سیماخیل دی که غبیزی دی که میزی دی که مسیزی دی که کوزی دی که نورزی دی. خاص کر د کلا عبدالله خبره کوم. دا ګرد ما نن پرې یو ځای کړي. دا د الله مهرباني زما کمال نه دی. موږ د الله سره پر اخلاص یو پر رښتیا بنیو او پر رښتیا مې قدم اخیستی دی. نن ما ته الله پاک خپل اصلاح راکړه او زما د ژوند تر لا اله الا الله محمد صلی الله علیه وسلم دی امپیشي په ارمان کړی دی چې زه به کله امپیس سم. والله کوم دا ارمان کړی چې زه به کله ایمینې سم یا به سینیټر سم. دغه مې یو ارمان و چې الله پاک هغه به کومه ورځ چې زما د قام ځوانان هر ځای هر خیل زه پرې وځای کوم او زه د دوی خدمت کوم. زه خادم یم دوی سره روان یم. بس دا زما د دې باندې یو ارمان په زړه باندې نشته. خدای حاضر و ناظر. ښایسته خبره. اصل کې دی مینوالو تاسو دولت افغان تاسو واورېدئ ده دا زیاته کړله چې زه پر کام مین یم چې چیرې ظلم وي دی وایي چې هلته پکار دی چې موږ ځانونه ورسوو. تاسو باور وکئ چې کله زه راووتم دلته د سرکار بابا یو ډېر په لوی تعداد باندې رش و، ګاډیانې وې، بدال و. خدای سته زموږ څه زړه وختئ سړی څه به کوي؟ سرکار بابا خو موږ همیشه بیرولي یو. سړی اوس خدای نخواسته پر پښتنو باندې اندادون فایرنګ ونه کړي، په دې کې زموږ دغه ځوانان را ضایع نه کړي. هغه چې زه ولرالم سرکار بابا په خپله ویلی چې نه وروره بس تاسو پر امنه خلک یاست، تاسو غیرتي خلک یاست، تاسو پښتانه یاست و پښتون ته په لاره کې رکاوټ جوړول موږ سره ګناه بولو. انا اوس دا د خیره قافله روانه کرنل نه و میجر وای کوره وته ښه خبره ده. ما خو د دې پیرانان بولم. نو د پیرانان نن چې رالي پر اخرو سره کښېنستی نو سی څو کسان مال دغه دي ولمړه موږ ستې دوې ګاډي نیولې دي په کشلاخ کې. ما لا خو دوې ګڼې چې کېږو لاغم درایله کوم. موږ په علاقه کې اپریشن شروع دی. موږ یو خوا درته کوو موږ ته نمونه راکړي داسې نه وي چې هغه بېکاره خلک ستۍ په شک د موږ څه ونوځي. نور موږ شته څه واسه دي راسره دي مخ هم دي شاتم دي راټول وروره مال ستاسې کار سر موږ کول وو مال دا ستاسو ذمهواري ده ولو مال تاسو کړی ول یا ول موږ درته سلام دی. بس دغه یو دی چې موږ ستا پر لارې باندې داسې اپریشن شروع دی. موږ نه غواړو چې داسې بېکاره خلک ستاسې په شک د موږ ته پرېږدي چې بیا موږ د لس کسانو نومونه ورکړو د هر ځای د هر خیل سپین ژوږه چې کې ګلستان در یاد کړي که هر ځای در یاد کړي دا به ورته ووایه چې زموږ په ژوند ته وکړي چې دا کس ته پېژني که نه پېژني. بس ولاړ شو. شاباش. نو به داسې وایم پښتنو چې دا د ننګ ورځ ده. زه ستاسو په احتیاط ډېر زیات خوشحاله شولم. بخښنه غواړم د ملګري پر مخ باندې د کوچ محبوب ته پیغام پرېږده چې موږ تر تور نصر در تېر شولو دغه باندې دا چې موږ ایرپورټ چرونګۍ باندې صحیح دی. ښایستو پښتنو موږ دغه یو د روان یو
دا وخت موږ پر تور ناصر یو دا د ایرپورټ تانې صدای درګرځو بس تاسو ټول جبل نور ته بومین ورته ځان نږدې مین روډ ته د یا جبل نور یا د خیزي چوک تاسو سره ودرېږئ ان شاء الله سره ودرېږو موټران دي یو 300 موټران یو ډېره غټه قافله ده د روانه ده بچ قافله مې ول پر اګډېږي نو به داسې وایم چې دا ستاسو احتیاط زموږ ګټه ده ستاسو ورورولي زموږ ګټه ده ستاسو دغسې یو د بله سره مینه دغه زموږ او ستاسو ګټه ده دولت حاجي څه وایي چې کام داسې یووالی سره کوي یو پر بل باندې دا ته را سره ګران او مین وي و دې ته په کوم نظر ګورې څومره خوشحالي لري نجیب خان دا موږ چې دومره سره تباه یو در په دره یو اووه کاله کېږي پر دې ما به ډېر مجلس کوي مال خدای ته وګورو تر زه یو تر خلي راوځي چې تر زه خلي راووتو د دنیا یو طاقت قسم په قرآن کې موږ ته ځان ټینګي د دنیا یو طاقت چې دنیا د ګپ طاقتونه پر وځي خالي پښتانه افغانان پر وځي قسم نم د خدای دی چې د دنیا یو ټکنالوژي موږ ته ځان ټینګي د دنیا هر جنگ په اتفاق په احتیاط پر ورورګلوي باندې ګټل کېږي و چې پښې ورورګلوي ده پښتون څومره د خوانده ډک دی پښتون د خوانده پل ډک دی شپانه نه لرو شپانه نسته شپانه موږ ته څلوېښت کاله یا اویا کاله په یوه تشک په بل تشک باندې بېده کړي ما ته الله پاک چې کوم پر دغه راکړه زه چیلنج جوړ کوم چې د اویا کال څخه که د اتیا کال څخه ما چې نن کوم بېدېداره خلک ټیک ده د دې علاوه که زموږ یووالی احتیاط ورورولي دا ته راوه ته څه وایې چې په نړۍ کې صحیح ده دا تاسو وینئ مینهوالو دا ځوانان دا د دوی کرامت دا د دوی قربت د دې څخه تاسو اندازه اخیستلی شئ دا خو اوس یو جلک دی زه غواړم چې هفتې بعد زه تاسو ته نورې ویډیوګانې در ښکاره کړم دا وګورئ دا څه دا ځوانان دغه دي دا شاوخوا خو ډېره غټه قافله ده چونکې موږ ګاډۍ چلوو د شا ویډیو فلحاله نه شو جوړولی خو ډېر رش دی د خلکو تر حد زیات رش دی او زه غواړم چې د محمد خان یوه تاسو ته ښکاره کړي د محمد دا تاسو وګورئ مینهوالو فیصله هم تاسو وکړئ او دا د خلکو مینه هم تاسو وګورئ دا یو ستر حقیقت دی چې پښتون ډېر ستړی دی پښتون بېشپانه دی پښتون خالي پښتانه نسته نو اوس دا تاسو وګورئ دا دومره ځوانان دا دومره خلک دا دومره ښایسته ځوانان دا ګرده دا بچیان لري دا مور لري دا د سر په سودا د سره ځو که دربه پېښېده که ښه پېښېده که غلطه پېښېده موږ به ملګري نجیب خان دولت افغان دا مې د کامه سره پښتو کړی دا مې قسم کړی دی یا به خورکۍ راباسو یا به پر مرو والله که اختر والله که جوړ کړم والله که قسم په قرآن که اختر ورالم دغه یو اعلان تاسو واورېدئ دولت افغان وایي چې یا به دا 11 کلنه بچي راباسو د دې ظالمانو دله یا اختر والله که جوړ کړمه چې دا هر څه وشي نو اوس تاسو وینئ د دا خلکو مینه نو دا یو دولت افغان نه دی دا یو موږ او تاسو نه دا پوره دنیا دا در سره ده تاسو ولې دا قافله زه په شیشه کې وینم حاله ستاسو احتیاط دا د وخته که ازاده لازمي احتیاط وکړو که د ریړۍ والا دی هغه که د سرمایهداره دی هغه که غریب دی هغه که د رکشې والا دی خو د دې احتیاط د وخته که ازاده د دوی ورورولي د وخته که ازاده بس داسې وایو چې قافله خو اوس دغه ده ستاسو مخ په وړاندې ده خبرو ته وکړه زموږ دا کامه ولس نجیب خان مینهوال نجیب بلوچستان پښتانه د بړیڅو قدر وکړه او که نن ورځ کې خدای مکه که زه پر نعمې ورلا که پر زړه ژوند درکړي دا تاسو د دولت افغان جذبه هم د سره واورېدله خو موږ او تاسو همیشه انشاءالله د داسې چا ملګري شو هغه د حق ملګرتیاوې کوي اوس دا وخت موږ خیزي چوک ته نږدې یو تاسو وینئ یو ډېر په هسپتال کې پر کټ پروت یم 10 ساعت پیښ شنه دغړي چې کسان ما نه جوړ ویره په یمه کسان او د غیر پرتی ما نه ویره په یمه کسان بیا ستا پښتانه ستا ډېر ښایسته خلک ستا یاره ولکه یا کوم را مولوي
دا خو ډېر ښایسته خلک دي پښتانه خو ډېر ښایسته دي پښتانه خو ډېر ښایسته دي نو د دې ښایستو پښتنو دپاره نن هغه دي موږ او تاسو ټوله په یو احتیاط سره روان یو په یو پیج باندې روان یو اور دا خو مینوالو بیخي شایسته لوگ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا دا ډېر د خوانده ډک کیسه ده د خوانده پښتو بادام والا ما بولل نجیب خان د پښتو بادام والا یو پوسټ کړی و پښتو بادام والا یو پوسټ کړی تل په مخ درغلی نو دا چا په خپل چې کړی دی ورته نن دې د کام اتفاق ویل دی کم غواړي اتفاق نو موږ څه خدای څه لپاره پیدا کړی دا د الله کرم دی دا دنیا ده دا به مخ ته به ډېرې یا دا دلته اصل کې په دې باندې دلته چې دا قدامې اشاره چې جوړېږي نه هغه یو څه مسله پکې جوړه کړې ده نو دغه دی دا د ښایستو ځوانانو د ښایستو پښتنو یو دومره لوی کاروان دومره لوی رش زما په نظر باندې دا ډېره لویه کامیابي ده دا ډېره لویه کامیابي ده دغه دی نجیب خان دې ما په مخکې وویل پیرانان نو دغه د بلوچستان مې غټ پیری زه یم که نه یم نجیب خان رښتیا ووایه وایي ګره غټ پیری زه و د بلوچستان نن تر ټولو غټ پیری زه یم پیرانان یم کور وده پیرانان یم کور وده تی وایي پیرانان کې باید زموږ یاران دي پام نه پدې زموږ یاران پیرانان زموږ ته یاران دي نن اوس م یاران دا وګورئ دا د خلکو مینه دا اوس دلته ولاړ چې مسله چې دغه دی اوس یې ماته راکړه چې محمد خان په خیر سلامت څنګه یاست وروره ښه یاست په خیر یاست روان یاست د خیره ښه سمه ده دا مې ژوندي لره رش چوک هر وخت د ډېر بد رش